بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. هغو مینوالو ضلع سوات ته راغلی یم او بیا په ضلع سوات کې زه راغلی یم د ارواحات والي صاحب کور ته. نو دغه کور صبر به زه تاسو ته د لټون بنیر په سکرین باندې شیر کوم. دا اوږد کور چې کوم تاسو وینئ دا د هغوی کور دی. دې کور ته به اوس موږ دننه ورځو چې دې کې مطلب د کمرو څه حال احوال دی اوس اور دا څنګه را جوړ اوس په کوم پوزیشن کې دی. جی نو هغو مینوالو دا اوس زه د کور ته دننه ورځم. د دې باقاعده موږ اجازت راواغست او چې بالکل تاسو دننه لاړ شئ. نو دا د والي صاحب د کور چې دی دغه یوه کمره ښکاري تاسو ته، خو ځای په ځای باندې دا مطلب دغه شوی دی، خراب شوی دی. نه پوهېږم چې دا د څه د وجې دغه لرګی مالته چې کوم دی نو هغه روز شوی دی او مطلب په ځمکه باندې پروت دی. دا یو بله حال دی، حال ته زه رالم په دې منځ کې دا یو حال دی، دې حال ته رالم. دا بار تاسو ته بیا ښکاري، بار ایریا مطلب دا پردې دي پکې د یخوالي اندازه دلته اوس په دې ګرمۍ کې دا لږ دومره یخ دی چې بنده وایي چې جمع دی. او دا بل کمرې ته موږ رالو، ورسره دا ورسره نورې کمرې دي او دا اټیچ باترومس وغیره دي. بهر کیف دغې خبره باندې زه حیران یم چې ولې دا په داسې حالاتو باندې دي. په کار ده چې د دې خو خصمانه شوی وي، د دې خو چې کوم دی نو باقاعده مطلب دا د خیال ساتلی شوی وي. اوس د یو حال ته رالم، دا د هغې نه بل چې کوم دی نو حال ته زه ورننوځم. دا بهر طرف ته مطلب وینډوز دي، هغه بار منډو هغه غولې هم ته ښکاري. دا بل حل دی، بل حل ته راننوتم. نو دا آی طرف نه بیا هم دې غاړې ته راتلی شي او په دې طرف باندې هم راتلی شي. نو دا بل حل ته زه راننوتم. دا بره تاسو ګورئ ډېر چاپېره دا پکې بیا بل حل دی. او دا انګېټې چې ورته موږ ویلی شو دا په هر یو کمره کې تقریبا دي او د بجلي فټینګ پکې هم شوی دی. دغه ټول لرګی چې تاسو بره وینئ سیلینګ شوی دی ټول غالبا د رانزړه دی، د هغې مضبوط لرګي دی. خو بیا هم د وخت سره بعضې لرګي روز کېږي هم. دا بل یو حال مین حال ته زه راننوتم، دا تاسو وینئ ډېر چاپېره. چې تاسو وینئ دا د والي صاحب هغه کور دی، دا د هغې مختلف کمرې دي. دلته دې باندې زه کوشش کوم چې دا کولاو کړم، خو دا به کولاو شي یا نه، دا نه کولاوېږي. دا چونکې هغې غاړې ته بیا بند ده. او دې طرف ته بل چې کوم روم دی هغه هم دا روم دی او ګیر چاپېره پکې څه درې دي او څه المارۍ پکې ښکاري. تاسو دا وینئ، نه شم ویلی چې دا روم به د څه دپاره و. بهر کیف دا ویلی شم چې دلته به کتابونه شاید چې کېښودل. دا انګېټۍ دلته هم ده، تاسو وینئ. دا لاندې چې دی دا تاسو ګورئ دا بس لرګی دی، ډېر چاپېره لرګی لګېدلی دی. خو په دې باندې لږ بیا دا خبره کوم چې دا ټول مطلب رڼېدلی دی او ځای په ځای باندې ګوره چې د دې نه لرګی وښکل شوی دی، که څه حساب شوی دی نه یم پوه. واپس ځمه ځکه چې همه بیا نورې لارې بندې دي. تاسو وینئ دا د والي صاحب کور، هغه والي صاحب چې هغه یو حکمراني کړې ده، هغه یو داسې حکومت کړی دی چې هغه د سوات د بنیر د دیر وغیره د خوا وشا د دغې ضلعو ډېر خیال ساتلی دی. د تعلیمي فنګي یعنې مطلب مختلف ښوونځي هم را جوړ کړي دي. والي صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی کار کړی دی، د قام په ستونزو باندې خفه شوی دی، د هغې ستونزو حل کولو لپاره هغه کوششونه کړي دي. په خپل دور حکومت کې د دې قام درد پېژندلی و، هغه انځور کړی و او لوی لوی سکولونه یې را جوړ کړي دي، روډونه یې په هغې وخت کې را جوړ کړي دي، پلونه یې په هغې وخت کې را جوړ کړي دي او دې نه علاوه چې کوم دی نو هسپتالونه یې را جوړ کړي دي. د دې قام مستقبل هم هغه پېژندو، خو چونکې ژوند چې دی نو هغه خو بیا به د مرګ سره کېږي. هغه زموږ نه لاړې په کار دی چې زموږ چې څومره هم واکداران دي او زموږ هم څومره خلک دي، هغه خلک چې هغه د په کورسو ناست دی په کار دی چې هغه هم د والي صاحب د دغې حکومت نه انسپایر شي او هغه وګوري، د هغه تاریخ وګوري او د هغه په نقش قدم باندې د اقام دپاره، د اقام د ابیارۍ دپاره، د اقام د مالیارۍ دپاره، د ترقۍ دپاره په عملي توګه باندې ګامونه پورته کړي. خو کتونکو دا یو مختصر ویډیو ما تاسو سره شیر کړه، په دې کې به ډېر شیان زمانه پاتې شوي هم وي. خو د دغې شیر کولو مقصد دا دی چې دا د هغې والي صاحب کور دی کوم چې حکمراني کړې ده، هغه اوس نشته. خو د هغه تاریخي اثار، هغه جوړونکي شیان هره علاقه کې په هره ضلع کې اوس هم ځای په ځای باندې شته. نو پکار ده چې موږ ژوند ته په دې نظر وګورو چې ژوند خو ډېر کم دی، خو په دې ژوند کې داسې شیان جوړول او د قام دپاره چې هغه بیا وروسته هم په هغې باندې هغه کس یاد شي، لکه څنګه چې پې والي صاحب یادېږي. نو وایم چې په دې حواله باندې موږ کارونه وکړو چې که موږ بیا نه یو
موږ بیا یاد شو په هغې نوم باندې په کوم نوم باندې چې الله په خوشحالېږي چې یو انسان چاته دعا وکړي چې یا الله پلانکې بادشاه پلانکې مشر پلانکې واقدار دی الله پاک وبهي چې هغه د قام لپاره دومره لوی جی خوږو کتونکو د یو لوی اجازت نه وروسته اوس د والي صاحب ګاډی چې کوم دی هغه تاسو ته درښیم دا د والي صاحب د استعمال ګاډی دی تاسو وینئ د هغه وخت ګاډی چونکې د دې قیمت به اوس صحیح او دا به په څو باندې وي او دا به په هغه معیار په هغه کوالټي کې به دا میلاویږي یا به نه میلاویږي دا پته خو نه لګي په بهر کې ګران به هم وي خو نایابه به هم وي د والي صاحب د استعمال ګاډی جی دلته زموږ چې کوم مشر دی هغه به سره خبرې وکړي دا ګاډی چې والي صاحب استعمالوم که نه نو څه خاص د یوې دپاره که نه صرف اوټینګ دپاره ګاډی و مازدیګر به پکې وتو چکر له دغه لنډاکي پورې به تلو کړاکړه پورې د خلکو له به پیسې ورکولې دی کونډې رنډې را وروتې دی هغو ټولو به په تمه په دې ټایم کې ده به له پیسې ورکولې او هغه په دې ټولو کې سخاوت او دا پکې دلته به هم ډېر شي خلک ناست وو هغو له به یې پیسې ورکولې دې ګاډي کې به ته چکر لګوو په نمبر به یو اردني سره تلو ډېر ور به و او دې کې الله پاک دې سره د خاورو وبهي خوږو کتونکو خوږو اورېدونکو د والي صاحب هغه ګاډي هم درته مو خو الله دې وکړي چې دغه شان مشران په هر وطن په هر ډګر په هر ملک کې پیدا شي چې هغه د قام په عملي توګه باندې خدمتونه کوي کتونکو په روانه کې چې دا کوم تاسو لوی نښترې دغه ونې یې نه او دغه لوی دیوال ته چاپېر شوی دی دغه یو لوی ګراوند دی ویل چې والي صاحب په دې کې فیصلې کولې خوږو کتونکو سګلتیا نه رانه شوي بخښنه غواړم اجازت په غواړم د والي صاحب په دغه کور کې وګرځېدو څه نه څه الله دې وکړي چې موږ په عملي توګه باندې د قام خدمت هم وکړو او زموږ واکداران هم د قام لپاره په څه نه څه برخه کې د دې قام د ولس او د دې خاورې لپاره په عملي توګه باندې صحیح او پازیټیو مثبت اقدامات وکړي اقبال محسن د لټون منیر سره اجازت غواړم الله په امان